Causing causelestes. بریتانیا چې دا مهال د نړۍ په 7 پرمختللو هیوادونو کې شمېرل کیږي او د دې ستر پرمختګ یوه مهمه وجه د قانون واکمني ده. په دې هیواد کې هیڅ یو وګړی او نه هم یو دولتي اداره هیڅ کله د قانون ضد ګام نسی پورته کولی. هغه ځکه چې د دې نظام تر شا د انورالله قاضي په ګډون تر 300,000 زیاتو وکیلانو هڅې دي. هغوی د ولس د حقونو د دفاع لپاره شپه ورځ کار کوي او محکمې یا عدالتونه یې د انصاف پر تله پریکړې کوي. او کله چې دا فامیلي مسایل موږ ته راځي زموږ اولینی اډوایس هم دغسې چې ګورې په جرامت وکړئ تېز شئ دغه طلاق و سنه. کله چې بیا نور یو داسې احوال راشي چې نور تصمیم نیول شوی نور هېڅ کوم لاره نی موږ مجبور هستو وکیلان هستو موږ ورته څه کوو. او منځګړیتوب بلکل موږ ډېر کیسونو کې کړی ده. د لندن په واټفورډ سیمه کې د قاضي انکو سولیسیټر یا وکیل انورالله قاضي چې په اصل کې د ننګرهار ولایت دی په وړوکوالي له کابله پېښور ته کډه سوی او 25 کاله وړاندې بریتانیا ته راکډه سوی او دا دی اوس په دې هیواد کې یو کامیابه قانوندان دی. کم از کم ما به وایم چې ما 10 کاله زحمت ایستلی ده تر څو ما وشو کولی چې دا دفتر زه خلاص کړم. 6 کارمندان نور لرو چې په هغه کې 4 وکیلان دي یو هغه ټریني ستاژ دوره ده او بیا یو کیس. انور قاضي چې کله په بریتانیا کې پناه اخیسته نو د دې هیواد قانوني سیستم دومره اغیز ورباندې کړی و چې د وکالت زده کړو ته یې هڅولی و. دا ممالک ټول قانون و قوانین و دا شیان هغه وخت کې چې راغلو موږ ویزې نه درلودله پناهندګي مو اخیسته و قانون ده و قوانین ده. نور قانون سره ما اغزي نه اغز ما پناهندګي دوره چې و کنه ما کوشش کوه چې ما ته ویزه ورکړل شي نور هغه وخت کې ما د قانون سره لږ علاقه پیدا کړه. انور قاضي د پښتو او دری په ګډون په اردو ژبه خبرې کولی شي او د دې ګټه دا ورته رسېدلې چې د هند او پاکستان ګڼ شمېر وګړي ورته قضیې وړي. او خواله دا ده تاسو باور وکړئ چې کله چې زه وکیل شویم بار روزمره ما ته زنګونه راځي دا زما نور همکاران تلیفون جګوي بیا ما ته زنګ راشي وایي چې دا کس غواړي په اردو غږیږي په پښتو غږیږي په دري غږیږي چون خلک ژبهیز مشکلات لري او هغوی بیا داسې قانوندان پسې ګرځي چې د هغوی په ژبه خبرې وکړي. انور قاضي وایي د هغه تر نیمایي زیات مشتریان افغانان دي او له خپله مسلکه خوښ دی. دی د بریتانیا د نورو وګړو په ګډون د خپلو وطندارانو د کورنیو ستونزو او پناه اخیستنې په ګډون د هغوی د کاروباري ستونزو قضیې په کامیابۍ سره چلوي. بهتری دفتر مایه است که ما به مشتری خود کسایی که مشکلات قانونی داشته باشند ما بسیار زحمت میکشیم تا بتانیم برشان یک نتیجه مثبت بگیریم. انور قاضي وایي افغان پیغلې او زلمي باید د بریتانیا له تعلیمي فرصتونو ګټه پورته کړي چې لوړ مسلکي کدرونه ترې جوړ سي. ځانونه ورسوئ مسلکي خپل عالي تحصیلات پای ته ورسوئ مسلکي شئ. زموږ هېواد اوس او پاینده کې تاسو ټول ته ضرورت لري او باید موږ ټول د مسلک له لارې دغه یو ارادې سره چې افغانستان یو پرمختللی هېواد په ټول دنیا کې وګرځي. نوموړی زیاتوي چې رغولې ځیرکتیا یا ارټیفیشل انټیلیجنس د دوی کارونو ته خنډ نه بلکې ګټه رسولې ده.